من خلک مزدور ته ډېر په کم نظر باندې ګورو. دا زموږ د معاشرې ډېره لویه بدبختي ده. د مزدور چې د حلالو مزدوري کوي، یو خبره ورسره دا لګو چې د حلالو مزدوري کوي، قسم دې د ده دا مزدوري د الله په جناب کې ډېر لوی مقام لري. د ده دا مزدوري د الله په جناب کې ډېره لویه مرتبه لري. ستا دا خټو دا ټاکي چې تو چته د دې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. ته چې دا د ستا د خپلې معاشرې خبره کوم، ته چې دا خښته اوې، ستا د دې خښتې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. ته چې دې پټي کې دا بیلچه وې، ستا د دې بیلچې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. ته چې په دې خپله مزدوري لګیا یې او ته دا خپله مزدوري او دا بزنس کې، د دې بزنس د حلالو د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست دی او دې کې یو صاحب داسې پتیزه لاړه، صحابه هم ناست دی، رسول الله مبارک هم ناست دی، تعلیم او تربیت کوي. دې کې یو صاحب د رسول الله مبارک یو ملګری داسې تیز لاړ او داسې ښکارېده چې د هغه په لاس کې د مزدورۍ هغه سامان و. بالفرض و تقدیر احادیثو کې خدا نشته، خو ضرورت عاصم بالفرض و تقدیر. ممکنه د لاس کې بیلچه وه، ممکنه و لاس کې سسکوره وه، ممکنه د لاس کې کرنډۍ وه، بالفرض هسې وی یا نور د سامان، خو مزدورۍ له هغه خپلې مزدورۍ له ته چې دی داسې روان و، په ډېر تیزه روان او په ډېر وقار باندې روان و مزدورۍ له. صحابه ومولي د رسول الله مبارک وړي. دې کې بعضې صحابه چې د هغه نوجوانتوب ته یې وکتل، د هغه طاقت ته یې وکتل او د هغه مزدورۍ سره شوق ته وکتل، نو صحابه ډېر لوی خلک وو او د الله په دین باندې ډېر قربان خلک وو، ډېر قربان خلک وو. نو هغوی رسول الله مبارک ته ګوره دا صاحب چې لاړه د خپلې مزدورۍ دپاره او دا کومه بیلچه چې ورسره یې ده او یا چې ورسره هر څه د هغې مزدورۍ دي، وایي کاش چې دقه شان په میدان د جهاد کې هم دقه شان تیز روان و. صحابه خو تا ته مو لوی مقام والا خلک او جهاد د هغوی په دې رګ رګ کې ورننوتی او د هغې د وجې هغوی سربالا مو سربالا لوی مقام ته رسیدو. رسول الله مبارک د مرګرو خبرې واورېدې، مرګرو ته یې مخ راواړو، وایي تاسو څه ووایي؟ موږ دا ووایي چې کاش چې دی د دې مزدورۍ دپاره څنګه په توجه او څنګه په یو وقار باندې روان دی او دقه شان د ده په دې اوږه باندې دا چاري ده یا بیلچه ده یا لاس کې د مزدورۍ دا سامان دی، کاش چې د ده په لاس کې توره وي، د ده په لاس کې ډال وي، زغره وي، دا به څومره ښه وه. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. د حدیثو حواله دا د ما لیکلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي؟ دا د حدیثو باقاعده په دې تسلسل باندې تیمور جانه دا حدیث تاسو راغلی دی، ممکنه ده انشاءالله تا ته به راشي. وایي دې کو دا ملګری لاړه او د مزدورۍ دپاره او د ده دا نیت وي چې زه دا مزدوري کوم او په دې حلاله مزدورۍ زه دا خپل وجود دا خپل ځان ساتم. دا د حدیثو الفاظ دي. نو چې کو په دې نیت تلي وي چې زه په دې مزدورۍ باندې د سوال نه بچ یم، خپل وجود ساتم، والله العظیم دې تسلسل ته ګوره. رسول الله مبارک ورته وایي دغه وخت کې ور جهاد فرض نو، جهاد فرض نو چې کوم فرض کفایه و چې کله جهاد فرض شي هغې کې به بیا د خپلو بچو نه هم دانګي، خو دا جهاد فرض نو، فرض کفایه لکه یو ځای کې بل ځای کې جهاد. نو رسول الله مبارک ورته وایي ده چې دا کومه چاري راغشتې ده او دې د مزدورۍ دپاره روان دی او د دې دپاره روان دی چې زه په دې مزدورۍ باندې دا خپل وجود وساتم، وی والله العظیم الله به دله په دقې بیلچې د جهاد نه زیات ثواب ورکړي. دې په دې نیت روان دی. دا د حدیثو الفاظ دي، ما دا ځان سره لیکلي دي چې یاره زه دا مزدوري کوم او دا بیلچه مې راغشتې ده او د دې بیلچه په ذریعه ما مزدوري وکړه او دا په دې مزدورۍ باندې ما د خپلو مور او د پلار هغه نفقه برابر کړه
ګناګان دي نفقه به برابر کړه په دې نیت باندې دی لګیا دی نو ته چې دا بیلچی راغشتې دا او دا سسکورې راغشتې او دا کرنډۍ راغشته او دی لګیا دی د خپلې مزدورۍ لږې دې دپاره چې په دې باندې به زه د خپل مور او پلار خدمت وکړم وی والله العظیم دا خدمت ولا د جهاد نه لوی ثواب لري دریم نمبر یې دوی دریم نمبر یې سووي دا د حدیث او الفاظ دي ځکه راته رسول الله مبارک ورته وایي وی کو دې په دې نیت رواني چې زه به د دې مزدورۍ په ذریعه د خپل بال بچ کفالت وکړم د خپل بال بچ تربیت به وکړم خپل بال بچ او ښځه به د سوال نه وساتم او مزدوري به ونه راوړم دې چې دا کومه مزدوري د خپلو بچو دپاره کوي والله العظیم د جهاد نه ولا الله زیات ثواب ورکوي او څلورم نمبر یې دا وي دا مې د حدیث و الفاظ لیکلي دي ګورې دا دی خو دې په دې نیت کوي چې زه دې مزدوري وکړم او خپل حق تجارت ته وکړم او پیسې راشي او په دې پیسو باندې د یو غریب مدد وکړم د یو کور مدد وکړم والله العظیم دا ولا د جهاد نه لوی ثواب ورکوي نو دا یاد ساتئ ګورې دا چې بیلچه دا سسکور راغشتی دا ګورې ستا دپاره عظیم عبادت دی عظیم دا الله په جناب کې ډېر لوی دی مشکات مبارک کې حدیث دی و یو صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغی نو لاس یې ورسره میلو کړ اسد جانه چې لاس یې ورسره میلو کړ نو چې لاس یې میلو کړ رسول الله مبارک د هغه لاس محسوس کړ نو هغه لاس و ډېر کلکه غوټې پکې وې دا وي د دې مزدورانو دې جومات کې به همداسې ناست وي د هغوی په لاس کې به غوټې راغلي د دې مزدورۍ د وجې دا غوټې پکې وې نو چې هغه غوټې نه هغه لاس ډېر سخت و نو رسول الله مبارک هغه لاس ونیوه ورته یې ملګري ستا دا لاس خو ډېر سخت دی دې کې خو ډېرې پولې دي دې کې خو ډېرې غوټې دي دا خو زموږ د دې لاس په شان نه دی دا ولې دومره سخت دی تاسو د الله په ذات یقین وکړئ مشکات مبارک کې دا حدیث دی وی اے دا الله رسول په دې لاس زه خپلو بچو له رزق ګټم په دې لاس زه خپلو بچو له مزدوري کوم په دې لاس باندې زه د خپلو بچو کفالت کوم نو د هغې د مزدورۍ د وجې دا لاس دا غوټې پرې راغلي دي دا سخت شوي دوه خبرې رسول الله وبرکاته ایمو جانه قسم په خدای دا په حدیثو کې دی یو خبره دا ده چې رسول الله مبارک هغه لاس راواغېسته او تاسو د الله په ذات یقین وکړئ په هغې خپلو مبارکو شونډو باندې ښکلې کړه وی د دې لاس د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی د دې لاس د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی او بیا ورته دویم نمبر رسول الله مبارک وی ای زما ملګریه چې ستا دا لاس پولې شوی دی ستا د لاس کې دا مزدورۍ د وجې غوټو راغلي دي زما د او د حلالو مزدوري ګوره د حلالو به ورسره یو خبر کړم د هغوی خو د حلالو مزدوري وه خو صحابه کرام و خو ډېر لوی خلک وو خو دا زه د عامې معاشرې خبرې کوم ستاسو دپاره چې د الله د ځای پرې نو رسول الله مبارک ورته وایي چې د مزدورۍ د وجې او د خپلو بچو د کفالت د وجې ستا په لاس کې کمې غوټې راغلي دي والله العظیم په دې لاس د جهنم اور حرام دا به جهنم ته نه ځي زمونږ دا محدثین ډېر پوه خلک او ډېر قابل خلک او الله ولا ډېر لوی علم ورکړي حقیقت دا دی او وی د رسول الله مبارک خو جوامع الکلم خو معمولی خبره وکړه ای که به ډېر لوی راز پروت و ډېر لوی سبق به پکې پروت و نو زموږ دا محدثین موږ ته وایي چې رسول الله مبارک دا یو لاس یاد کړه چې په دې لاس د جهنم اور حرام دی نو د دې نه مراد څه دی د دې نه مراد ټول وجود دی ولې لاس په جنت کې او نور وجود په جهنم ته ځي لاس په چېرته کېږي نه نو ستا د دې مزدورۍ د دې لاس د برکته به الله تعالی جنت هغه لوی مقام الله درکړي